اوکې، بسم الله الرحمن الرحیم. په تېرنۍ چپټر کې موږ بحث کړی و پر های کوالټي اف پي جي باندې، چې په مارکیټ کې های کوالټي والا اف پي جي زموږ سره کومه ده، کومه د کمال ده، کومه د کمال نه ده. پر هغې باندې موږ ښه تفصیلا بحث کړی و. زه امید لرم چې تا هغه ښه تفصیلا کتلی او پریکټیس یې پر کړی وي. د نن ورځې کلاس یې زموږ ده پر ټریډینګ سایکالوژي باندې، دا چې تېره شپه د یکشنبې په شپه موږ پرې کلاس اخیستی و د ټریډینګ سایکالوژي حوالې سره سم. ما تا ته خبر هم درکړی و په ټلیګرام چینل کې هم او په واتساپ چینل کې هم چې موږ پرې کلاس راپیلوو، نو پر هغه باندې موږ بحث وکړي او پرې کلاس مو واخیستې. نو دا چې ما ریکارډینګ نه و کړی ځکه بیخي مې فکر شوی نه و، نو بیا مې وغوښتل چې نن شپه د سایکالوژي اړوند ویډیو ستاسو سره ریکارډ کړم. که چېرې تا کتلی وي خو بهتره خبره ده، که دې نه وي کتلی یو ځل بیا ستاسو لپاره ریکارډ کوم. زموږ د نن ورځې کلاس یې پر ټریډینګ سایکالوژي باندې، چې په سایکالوژي کې زموږ سره کوم څه راځي، کوم سایکالوژي زموږ په ټریډینګ باندې کوم اثر لري، کوم اثرات پوره شوي او څومره مهمه ده. که په ریل ډول سره راسو، په مارکیټ کې د ځان لپاره یو ستراتیژي جوړول یا د ځان لپاره یو ستراتیژي پیدا کول مهمترینه کار دی. یعنې دا مهمه ده چې ته باید په مارکیټ کې ستراتیژي پیدا کړې، خو کله چې ته د ځان لپاره یو ستراتیژي پیدا کړې یا د ځان لپاره یو غوره ستراتیژي وګڼې چې دغه ستراتیژي زما لپاره غوره ده، خو ته بیا پر هغې باندې پاتې کېدلی نه شې یا نه پر پاتې کېږې، مختلفې ستراتیژیانې بدلوې یا مختلف عنصر ستا په ذهن کې راګرځي، نو هغه ته بیا وایي سایکالوژي. چې ته ولې په خپلې ستراتیژۍ باندې باور نه لرې، ته ولې پر خپلې ستراتیژۍ باندې پاتې کېدلی نه شې او ته په مارکیټ کې پروفیټیبل تر اوسه پورې جوړ شوی ولې نه یې، چې دا ټوله په سایکالوژي کې راځي. نو دا چې د سایکالوژي اړوند ما کورس هم راپیل کړی دی، خو نن به یې په یو چپټر کې تا ته ځینې د سایکالوژي اړوند معلومات درکړم چې څه ډول ته کولی شې هغه اصلاح کړې او مخې ته ورسره ولاړ شې. نو راځو لومړنی چې په سایکالوژي کې زموږ سره کوم شیان مخې ته راځي، باید موږ هغه اصلاح کړو او هغه په مارکیټ کې ډېر مهم. لومړی زموږ سره راځي ولې کار نه کوي. لومړی زموږ سره راځي فیر، یعنې ویره. ویره پر مختلفو ډولونو سره وي. یو ویره د مارکیټ څخه په ټریډینګ کې، یو ویره په فزیکل ډول چې ته د یو کس څخه متاثره یې ځینې ویرېږې، یا د یو ځای د تللو څخه ته ویرېږې. یو د مارکیټ ویره چې ته د ویرې د لاسه په مارکیټ کې تحلیل نشې کولی، ته د ویرې د لاسه په مارکیټ کې پوزیشن نشې خلاصولی، یا ته د ویرې د لاسه په مارکیټ کې پاتې کېدلی نشې، خپل ټیپي نشې هولډ کولی، ایسل مثلا تاوان ډېر هولډ کولی شې، مارکیټ پوزیشن په ګټه کې روان هغه هولډ کولی نه شې. دا په ویرې کې راځي. ما تا ته ونه ویل چې ویره په مختلفو ډولونو ده، خو په مارکیټ کې بیا زموږ سره په دغه ډول سره راځي. یا کله چې مارکیټ لږ ستا خلاف لاړ شي، مثلا تا په یو ناحیه کې انټري کړې ده، ځکه دا د مارکیټ برخه ده چې پورته وکړه به حتما ځي د زیګزاګ په ډول سره. نو کله چې مارکیټ ته انټري وکړې او مارکیټ لږ ستا خلاف لاړ شي، ستا په زړه کې ویره راګرځي، ته وایې که چېرې زه سټاپ ووهم بیا به څه چل کېږي، ځکه ستا سره د سټاپ وهلو ویره دې په ذهن کې راشي، یا بیا نو ته ژر د ټریډ څخه ووځې. یا داسې وشي کله چې لږ په ګټه کې ستا پوزیشن ولاړ شي، ته نور د ټریډ څخه وځې، ځکه ته ویرېږې چې ما څومره ګټه کړې ده، داسې نه چې مارکیټ بېرته زما خلاف لاړ شي او دا کومه ګټه چې ما کړې ده هغه مې د لاسه ونوځي. یا ښه مقام له ویرې نه اخلي، یعنې ښه پلیئر سټاپ درته برابر وي، په دې پوهېږې چې مارکیټ ته د ناحیې څخه نور د بای طرف ته ځي یا د سیل طرف ته ځي، خو ته بیا هم ویرېږې
ځکه ته په مارکېټ کې خپل زاړه نقصانات ریډیږي، نو ته وېرېږې او بیا پوزیشن نشې خلاصولی. د وېرې د کنټرول کولو دپاره ته باید خپل د ځان او د خپل اکاونټ د حیثیت مطابق پوزیشن باید ته خلاص کړې. ستا سره اکاونټ کې د $100 ته به د $50 پوزیشن خلاصوې. د 50 دم ډېر دی، خو ته باید د $50 پوزیشن خلاص کړې. تر دې غټ باید ته خلاص نه کړې، ځکه بیا به ستا سره وېره راځي. په کریپټو کې د $50 پوزیشن ته خلاصولی شې، خو په فورکس کې بیا ته د $50 سټاپ ایښودلی شې. دا چې بیا لاټ سایز پر مختلفو پیرونو کې په مختلف ډول سره راځي، ځکه پر هغه مثال نه درکوم. اوس په ناسا کې بیا جلا لاټ سایز دی، په مثلا د لاټ سایز هغه اندازه جلا ده، د ګولډ د بیا لوړه ده، ځکه هغه والیوم ډېر دی. نو دا ډول سره نو ته به د خپل ځان او د خپل اکاونټ د حیثیت مطابق پوزیشن خلاصوې، بیا به هغه وخت ستا څخه ویره لرې کېږي. دوم زموږ سره راځي ګریډ، یعنې لالچ. انټري دې په پرافیټ کې روانې څه بنده یې، یا مثلا ته د ډېرو پیسو د ګټلو خواهش کوې، ته غواړې چې یودم ډېرې پیسې وګټې. تا یو پوزیشن نیولی دی، بای سایډ لیکوریټي د ځان لپاره ټارګېټ ټاکلی دی. اوس نو مارکېټ روان دی، ستا د بای سایډ لیکوریټي ته ډېر په چټکۍ سره ستا په ذهن کې اوس دغه پوښتنه راګرځي، که چیرې زه دغه پوزیشن لږ پورته کړم ماته نوره ګټه هم راکول کېږي. ته خپل کوم ټارګېټ چې د مخکې ایښی و هغه پرېږدې، مخې ته نوره ساحه په ټارګېټ باندې ورکوې، چې دا بالکل غلطه ده. په پای کې چې کله مارکېټ ځي، ستا هغه لومړنی ټي پي درته هېټ کوي، بېرته مارکېټ ریورسل کېږي. ځکه موږ ولیدي چې لیکوریټي ټیکن لیکوریټي ټارګېټ د لیکویډیټي په چپټر کې موږ دغه بحث کړی دی. 12م چپټر دی زموږ سره، که چېرته ته هغه نه کتلی هغه هم درسره وګوره. پر لیکوریټي باندې موږ ښه تفصیلا بحث کړی دی. ځکه موږ ویلي چې لیکوریټي ټیکن لیکوریټي ټارګېټ، یوه لیکوریټي چې کله مارکېټ واخیستل، دوباره بېرته مارکېټ ګرځي په بلې لیکوریټي پسې. نو که چېرته د ډېرو پیسو د ګټلو خواهش وکړې، دا پرته له شکه ده چې تا چې کومه ګټه کړې ده هغه بېرته د لاس ورکوې. یعنې کوم ټارګېټ چې د ځان لپاره وټاکئ، بس هماغه ټارګېټ د ځان لپاره ټاکه، نور بیا د ډېرو پیسو د ګټلو خواهش په اوایلو کې مه کوه، یا ته بې ځایه لاټ وټاکه. ستا سره په اکاونټ کې دي $50 یا $200، مثلا ستا سره په اکاونټ کې $200، ته غواړې چې سبا ته زه باید $100 وګټم، ځکه زما په کار دی. ته راولاړېږې د $50 ریسک اخلې، ځکه چې د $100 دپاره ته باید حقیقتا $10 خو باید ته ریسک واخلې، که 50 نه وي 10 خو باید څه واخلې. $10 ستا سره په اکاونټ ته خطر تشی، د $10 ته خپل خطر تشی، ځکه ستا سره په کار دی $100. اوس نو $100 ګټل په یوه ورځ کې په $200 باندې ګران کار دی، اسانه کار نه دی. نو ته بیا ځایه لاټ وټې، په پای کې بیا خپل اکاونټ هم د لاس ورکوې، چې داسې باید ونه کړې. ته باید د خپلو اصولو، خپل د اکاونټ د حیثیت مطابق مخې ته ولاړ شې، بې صبري باید ونه کړې، لالچ باید ونه کړې. کوم ټارګېټ چې د ځان لپاره ټاکلی و پر هغه باندې باید ته قناعت وکړې. په مارکېټ کې همیشه ته باید قناعت کوونکی واوسې، ته باید صابره واوسې، هغه وخت بیا ته کامیابه کېدلی شې. درېیم زموږ سره راځي لاک آف پیټنټس، یعنې صبر نه لره، ښه سیټاپ ته انتظار نه کوې. تا د ځان سره پلانینګ کړی دی چې زه به چې کله ما سره دغه حالات او واقعیت رامنځته کېږي، زه یو انټري خلاصوم، که چېرې دغه زما سره نه رامنځته کېږي زه پوزیشن نه خلاصوم. اوس ته فیر ویلو ګیپ ته انتظار یې چې دغه فیر ویلو ګیپ ته مارکېټ راغلی زه انټري کوم، که رانغلی زه انټري نه کوم. ستا سره په ذهن کې دا پوښتنه راګرځي که چېرې مارکېټ دغه فیر ویلو ګیپ ته راونه ګرځېږي بیا به څه کېږي. یعنې ستا په مایند سیټ کې دغه سوال راګرځي، ته راولاړېږې په هغه ناحیه کې انټري کوې. اوس که چېرې داسې وشي دغه فیر ویلو ګیپ فیل شي، ته خو به تاوان کوې چې کوې، خو د هغه سره ته ډېر غټ تاوان وکړې. چې داسې د ذهن څخه ایستل، د ځان سره دې پلانینګ جوړ کړی دی که چېرې زما سره دغه مرحلې رامنځته کېږي زه انټري کوم، که چېرې نه رامنځته کېږي زه بالکل انټري نه کوم. ښه کلیر سیټاپ واضح سټپ ماته برابرېږي زه انټري کوم، که نه برابرېږي زه انټري نه کوم، ځکه مارکېټ همیشه دی
زما سره پیسې په اکاونټ کې پاتې کېدل همیشه نه وي. نو دا څیز باید ته په ځان کې عملي کړې. یا هر ځای ټریډ کوې، ټریډ اخلي اور ټریډینګ کوې، پر هر ناحیه باندې ته ټریډ کوې، پر آرډر بلاک، پر اف ای جي، پر بریکر بلاک، پر هر ناحیه ته انټري اخلي. د لیکویډیټي څخه وروسته ډایرکټ چې کله ټرټل وشي ته ډایرکټ انټري اخلي. ځکه زموږ سره په مارکیټ کې دوه ډوله ټرټل سوپونه دي، یو ریورزل ټرټل سوپ دی، یو کنټینیویشن ټرټل سوپ دی. د ریورزل څخه وروسته تا ته لازما پکار چې ته باید کنټینیویشن ته په تمه سې، خو ته هغه ته نه په تمه کېږې، ته ډایرکټ انټري کوې چې په پای کې بیا ته بېرته ضرر کوې. نو داسې د ځان څخه ایستل، ته باید په تمه شې ښه کلیر سټپ او بیا انټري وکړې. د هغه څخه وروسته زموږ سره راځي ایموژن ډیسیژنز، احساساتي پرېکړې. د پلان پر ځای د احساساتو له مخې بای او سیل کوي، چې موږ پورته مثال کې هم په دې باندې ښه تفصیل مثال ورکړو. یعنې ته باید پر احساساتو باندې ولاړ نه شې، ته باید پر اصولو باندې ولاړ شې. سره کوم چې پلان یې د ځان لپاره جوړ کړی دی، باید ته پر خپل پلان باندې پاتې شې، پر احساساتو باندې نه. دا خبره اسانه ده چې ته باید پر خپل پلان باندې پاتې شې، خو عملي کول یې بیا ډېره مشکله ده. ته پوه شولې؟ اوکې. نو د خپل پلان د مخې باید ته انټري وکړې، په مارکیټ کې داخل شې. ځینې وخت ریونج ټریډینګ کوي، مثلا ته غوسه شې یا مارکیټ کې درد راشي یا نور مشکلات وي. ځینې وخت د ګرل فرینډ ستاسو په اصطلاح د ګرل فرینډ سره خفه شې، ته بیا راځې غچ ته مارکیټ اخلې. دا بالکل غلطه ده. ته باید په ارام ذهن، په ارام مایندسیټ، په ارام دماغ سره باید مارکیټ ته راشې او په مارکیټ کې باید کار وکړې. احساسات باید پر تا باندې حمله ونه کړي. احساس سره په اکاونټ کې دي مثلا لږ پیسې دي، یا دې د بل ملګري څخه پیسې په پور باندې اخیستې دي، په قرض باندې. ته وایې چې زه ګټه به کوم، بیا په ومې ګټلې، ته بېرته ستا پیسې در کوم. اوس ستا سره یو ویره ده ستا په زړه کې، یا ستا سره یو ستا په دماغ کې داسې یو حالت راګرځي که چېرې زه دا تاوان وکړم نو زما څخه به پیسې لاړې شي، بیا به څه کېږي، نو زه به د ملګري پیسې د کومې خوا برابروم. هېڅکله باید ته مارکیټ ته د بل چا پیسې رانه وړې، باید په خپلو پیسو باندې کار وکړې. او د هغه څخه وروسته زموږ سره راځي د تاوان نه منل. ته وایې زه باید همیشه په مارکیټ کې پروفیټیبل پاتې شم، باید زه همیشه ګټه وکړم. تاوان بالکل نه منې، ادمې کولو خساره، یعنې سټاپ لاس هېڅ نه منې. ته په خپل ټریډونو کې سټاپ لاس نه ټاکې، ټاکلی دی مګر بیا هم خپل سټاپ لاس کرار شاته کوې. تا انټري وکړل، مارکیټ ستا د سټاپ خوا ته را روان شو، ځکه سټاپ وهل د مارکیټ یوه برخه ده. دا ستا د جرنل یوه برخه ده چې سټاپ وهل باید حداقل نه سړی سټاپ ووهسي. کله چې ته انټري وکړې، مارکیټ ستا د سټاپ خوا ته را روان شي، ستا په زړه کې ویره پیدا شي چې زه تاوان کوم. مثلا ته $100 تاوان کوې، ته بېرته خپل سټاپ شاته کوې، وړې $40 ته. ته وایې چې ګوندې بېرته مارکیټ راوګرځېږي. مارکیټ نه راګرځي، ځکه چې مارکیټ روان دی په سلسله لیکویډیټي پسې، او ستا په ذهن کې دغه ده چې زه هېڅ غلط نه شم کېدلی، زه بالکل ښه یم، فقط مارکیټ راځي بېرته پورته ځي. تاوان نه منې. یا پوزیشن همداسې خلاص کړي چې بالکل بیخي سټاپ نه ټاکې، بالا چې انټري دې وکړله نور بلا ناست یې، چې دا بالکل غلطه ده. کله چې ته په مارکیټ کې تحلیل وکړې، ته باید اول د ځان لپاره د سټاپ ناحیه په نظر کې ونیسې چې دغه زما د سټاپ ناحیه ده، دا زما ټارګیټ دی، دغه زما ایسیل دی. اول باید ستا په ذهن کې د سټاپ ناحیه وي، وروسته بیا د هغه څخه د ټارګیټ ناحیه، چې د هغه څخه وروسته به ته د تاوان څخه بچ شې. شپږم زموږ سره راځي اور کانفیډنس، یعنې ذات باور په ځان باندې. ته په مارکیټ کې یو پوزیشن، دوه پوزیشنونه دي، ټارګیټونه دې ووهسي، نور ځان ایکسپرټ ګڼې، یعنې ستا په ذهن کې دغه پوښتنې راګرځي چې نو زه اوس مې نو بس صحیح ټریډ مې زده کړي، صحیح ستراتیژي مې زده کړه، نور نو زه په مارکیټ کې بیخي تاوان نه شم کولی. مخکې زه غلط روان وم، اوس بالکل صحیح روان یم، ځکه تا ستا دوه ټارګیټونه سر پر سر باندې لګېدلي دي، پر تا کې یو کانفیډنس راغلی، په ځان یې سټرچ، په ځان یې باور زیات شو.
د هغه څخه ورسېد په ذهن کې یوه پوښتنه راګرځي دغه کار زما څرنګه وخت شوی و چې په پای کې مې ډېر ضرر وکړي. زما د هغه څخه وروسته په ذهن کې مې دا پوښتنه وګرځېده چې نور خو نو زه ګټه کولی شم، اوس به دا خپل رسي یو څه لږ زیات کړم. مثلا مخکې مې $10 ګټله، تقریبا یو نیم کال مخکې خبره ده، مخکې مې $10 ګټله، اوس نو باید زه یو څه لږ پوزیشن دغه رسک هم چې را زیات کړم، یو $40-50 به د ورځې ګټم، لا به صحیح نه دي، ځکه اوس خو نو ما صحیح ستراتیژي مې زده کړل، د مارکېټ باندې مې بیخي ښه پوهېږم، نو د هغه دپاره مې خپل ریسک زیات کړی. کله چې مې ریسک زیات کړي، په هغه ورځ مې سټاپ لاس وخوړی، او کومې چې مې ګټلې وې هغه خو مې وبایللې د هغه څخه وروسته مې خپل د اکاونټ نوره برخه هم د لاسه ورکړه، چې ته به ځان اوور کانفیډنس څخه ساتې، هره ورځ په منظم ډول سره به مخې ته ځې. دا باید ته د ځان سره ومنې چې زه یوه ورځ ګټه کوم په مارکېټ کې، بله ورځ تاوان کوم، زه باید ډېره ګټه وکړم، باید لږ تاوان وکړم، ځکه تاوان کول د مارکېټ یوه برخه ده. د هغه څخه وروسته زموږ سره راځي ریونج ټریډینګ، انتقام اخیستل. ته په مارکېټ کې مارکېټ ته ناست یې، یو سټاپ دې ولګېدی، پر ذهن یو فشار راغلی چې ما تاوان وکړي، دغسې به چې زه غلط ناست وم، زه باید سیل سایډ ته کښېنستی، زه باید بای سایډ ته کښېنستلی وای. د هغه څخه وروسته ته راځې بل انټري کوې، اوس تا $100 تاوان وکړي، $100 تاوان چې دې کله وکړي، اوس نو ستا په ذهن کې دغه پوښتنه راوګرځېدله چې زه باید دغه تاوان ریکور کوم، نور به لا بیخي سایډ ته کېږم، بیا نن ورځ بیخي ټریډ نه کوم، فقط دغه تاوان ریکور کوم. کله چې ته انټري وکړه، بل نور تاوان پسې وکړې، ځکه ته د مارکېټ څخه انتقام غچ اخلې، مارکېټ ستا څخه خپلې پیسې اخیستې دي، ته غواړې چې بس بېرته هغه پیسې ماته راکړه، نور بیا زه به لا نور څه ریسک نه لرم، نه درکوي په دې ورځ باندې. کله چې دې سټاپ ووهلې، نور به غلطه څه په دې ورځ بیخي هېڅ ټریډ مه کوه، یا په دغه سیشن کې کلزون کې هېڅ ټریډ مه کوه، ساعت 2 یا 15 ساعته بعد بیا مارکېټ ته راشه ټریډ کوه، چې د ریونج ټریډینګ څخه باید ته ځان وژغورې، د ژر ریکور کولو څخه باید ځان بچاو کړې. او د هغه څخه وروسته زموږ سره راځي په 8م کې د ډیسپلین نشتوالی. ته ډیسپلین لرې، ډیسپلین وایي نظم ته، پلان ته، او دې ته وایي ډیسپلین، یعنې ته د ځان لپاره یو تغییر په ځان کې راوستلی دی. اوس دا ډیسپلین لرې خو عملي کوې نه، نو بېرته څه شي، بېرته تا سره ډیسپلین نه راغلی، ته ډیسپلین لرې مګر ته بېرته ډیسپلین لغوه کوې، پلان لرې خو عمله کوې نه، یا قوانین ماتوې، نو دې ته بېرته څه وایي، د ډیسپلین نشتوالی. ته باید اول په ځان کې ډیسپلین راولې، ته باید په ځان کې چینج راولې، ته باید په ځان کې نظم راولې، دې ته وایي ډیسپلین. کله چې تا په ځان کې نظم راوستی، یو کار دې په تدریجي ډول سره په دوامداره توګه سره ترسره کوئ، دې ته وایي ډیسپلین. ته پلان لرې عملي کوې نه، قوانین د ځان لپاره جوړ کړي دي، هغه نه عملي کوې، چې په پای کې ته ډېر تاوان کوې. ته باید واقعاً د ځان لپاره په ځان کې باید ډیسپلین راولې، په ځان کې باید نظم راولې، زه باید په کوم وخت باندې مارکېټ ته کښېنم، پر کوم وخت باید د مارکېټ څخه وځم، نن مې تاوان وکړي، ولې مې تاوان وکړي، اوکې تاوان د مارکېټ برخه ده، بیا وځې، دې ته وایي ډیسپلین. د تاوان کولو په وخت کې پر ځان باندې کنټرول درلودل، دا د ډیسپلین ټریډر خصوصیات دي. کله چې ته تاوان وکړې، دا د یو انسان پر دماغ باندې ډېر بد تاثیر کوي. کله چې ته تاوان وکړې، ستا په ذهن کې بیا ډېر بدموره حالات واقعات راګرځي، چې هغه مو تاته ډېره ښه پته ده، او تاته پر دغه باندې کنټرول درلودلو ته وایي ډیسپلین. کله چې ته د تاوان کول په وخت کې پر ځان باندې باروسه ولرې، پر ځان باندې کنټرول ولرې، ته به پوره یو ډیسپلین ټریډر واوسې. په 9م کې زموږ سره راځي فومو، یعنې د موقعیت د لاسه ورکولو ویره. مارکېټ ډېر په تیزۍ سره یو طرف ته روان دی، ته وایې چې دا خو مارکېټ ډېر ښایسته حرکت کوي، او ما دغه بای سیل لیکویډیټي ټارګېټ د ورځې په جریان کې دا ورکړی و، خو اوس مارکېټ د هغه طرف ته روان دی، زه باید انټري وکړم، اوس نو مارکېټ د انټري د ناحیې څخه هم پورته تللی دی، خو باید زه انټري وکړم، حالانکې مارکېټ ډېر پورته تللی دی، بیخي د انټري کولو ناحیه نه ده، ته بیا هم انټري کوې.
چې ځکه د مارکیټ برخه ده چې د یو طرف لیکویډیټي اخلي بیا مارکیټ ریورسل کېږي بیا بل طرف ته حرکت کوي. کله چې ته انټري وکړې مارکیټ ریورسل کېږي راوګرځېږي سټاپ ووهي دوباره بېرته مارکیټ ځي د بای سیل هغه دغه لیکویډیټي طرفو خواته چې داسې به نه کوې. کله چې مارکیټ ستا د انټري د ناحیې څخه لوړ تللی وو بیا به انټري نه کوې یا به لاین راغلی بیا به انټري نه کوې په تمه شه ځکه مارکیټ همیشه دی همیشه تا ته د انټري درکولو چانسونه پیدا کېږي خو ستا سره په مارکیټ ستا سره همیشه پیسې نه وي ځکه ته به یې وبایلې. تا کله هم دا سوچ کړی دی چې کله ستا سره په اکاونټ کې هېڅ پیسې هم شتون ونه لري بیخي هېڅ پیسې هم نه وي در سره تا ته دومره کلیر سیټاپونه په مخه باندې درځي چې ته وایې چې یاره ما سره یو $10 وای ما به په دې باندې $100 حتمن ګټلي وای ځکه ستا مخه دومره کلیر سیټاپونه راځي ستا سره پیسې نشته. کله چې به پیسې یي بیا ته هغو ته ستا بل نشي درلودلی بیا ته په غلطو ځایونو کې انټري کوې نو په مارکیټ کې دوامداره پاتې کېدل تر ټولو بهتره ده. په لسم کې زموږ سره راځي کانسسټنسي نه لرل. کانسسټنسي تر ټولو مهمه ده. دغه کوم موضوعات چې موږ وویل دا ټوله راځي بیا په کانسسټنسي کې یعنې هغه پسې مربوط لري. اصلا موضوعات ټوله د سایکالوژي دی خو د هغه څخه وروسته بیا کانسسټنسي تر ټولو مهمه ده. ته په مارکیټ کې ثبات نه لرې بې نظمه حرکتونه کوې یوه ورځ پر یوه ستراتیژي باندې روان یې بله ورځ پر بله ستراتیژي باندې روان یې یوه ورځ په SMC کې اخته یې بله ورځ په ICT کې بله ورځ په CRT کې بله ورځ په هغه څه ورته MSNR کې مختلفې ستراتیژیانې ته د ځان لپاره پیدا کوې. ته وینې یوه ورځ د یوه نفر په غلطۍ کې ټیپې لګېدله ته دغه په کونه پسې ورپسې شي ما ته به دغه ماډل حتمن راښایه ماډل ځکه یې هم ته ګټه نه شې پر کولی ځکه ته ثبات نه لرې ته یو صحیح ستراتیژي نه لرې په مارکیټ کې تر مهمه ستراتیژي ده مختلفې ستراتیژیانې مه زده کوه. ما تا ته ویلي دي چې ته به په ځان کې ته باید اپډیټ راولې نوي شیان باید زده کړې دا مې نه دي درته ویلي چې ته مختلفې ستراتیژیانې زده کوه دا بالکل غلطه ده. ته به یوه دانه ستراتیژي زده کوې په هغې کې به چینج راولې په هغې کې به نوي تغییرات راولې په هغې کې به نوي شیان زده کوې. ته پوه شولې؟ اوکې نو ستراتیژي به نه تغییر کوې پر یوې ستراتیژي باندې پاتې کېږي او مخې ته به ځې چې دې ته وایي کانسسټنسي. اوس که چیرې تا ته په دغه ټولو موضوعاتو کې یعنې ته دغه کوم موضوعات چې موږ اوس تا ته ذکر کړل که چیرې ته دغه نشې عملي کولی ستا ته د عملي کولو لپاره ډېر مشکل وي ته وایې زه شاید دا مشکل یاره زه دا نه کوم عملي دا ډېر سخت دي نو د هغه دپاره موږ یو اکاډمي برابره کړې ده د ټریډینګ سایکالوژي اړوند چې دلته یې نوم هم شته ZTS اکاډمي یعنې ځوان ټریډر سایکالوژي اکاډمي چې دا اکاډمي موږ برابره کړې ده د هغو ټریډرانو لپاره چې هغوی په مارکیټ کې ډېر وخت کېږي یعنې مثلا کال یو نیم کال تر 2 کاله پورې هغوی کار کوي هغوی تر اوسه پورې ثبات نه لري مثلا دا کوم موضوعات چې اوس موږ وویل دا دوی د دغو نشتوالي لري دا دوی نشي عملي کولی د سایکالوژي مشکل ورسره وي. نو موږ د ټریډینګ سایکالوژي اړوند یوه اکاډمي پیل کړې ده چې په افغانستان کې تر اوسه پورې د سایکالوژي اړوند اکاډمي نه ده پیل شوې او د دې زموږ سره ډېر ضرورت نو بیا ما وغوښتل چې دې ته به زه توجه وکړم او د دې برابر د دې اکاډمي خلاصه کړم. ټکان یې یو اکاډمي باید زه خلاصه کړم نو د ټریډینګ سایکالوژي اړوند موږ اکاډمي پیل کړې ده چې د راروانې مای میاشتې پر اوله نېټه باندې به زموږ د اکاډمي شروع وي نو موږ 10 نفره فقط په نظر کې ورته نیولي ځکه دا لومړنی سټپ دی سایکالوژي دا ډېر مشکل کار په دې خاطر دی چې تکنیکل بخش کې تا ته یو استاد تدریس په اسانه ډول سره درکولی شي
ځکه هغه چې کوم شیان یې زده کړي دي د خپل استاد څخه هغه دی تا ته په هغه ډول سره تشریح کوي. ډېر اسانه کار دی، خو د دماغ تغییر کول بیا دا ډېره مشکله ده. نو ځکه دې برخې تر اوسه پورې کار هم نه دی سوی. نو سایکالوژي خورا له مشکل ترونو کارونو څخه ده په ټریډ کې او تر ټولو مهمه ده په ټریډینګ کې. نو موږ د کورس آماده کړی دی چې 10 نفره نیسو، فقط ځکه په دې خاطر چې باید په صحیح ډول سره دغه 10 نفره موږ وروزو په صحیح ډول سره. د هغه څخه وروسته بیا که چیرې صحیح نتیجه یې ورکړل انشاءالله ورکوي. موږ خپل کوښښ کوو، نور نو هر څه د الله تعالی کارونه دي. موږ خپل کوښښ تر ډېره حده پورې کوو او کوو بیا هم. نو موږ 10 نفره په نظر کې نیولي دي او د راروانې مۍ میاشتې پر اوله نېټه به زموږ د اکاډمۍ لومړنۍ شروع وي د خیر سره، چې $30 فیس موږ په نظر کې ورته نیولی دی. لومړنۍ راځئ د هغې اړوند کوم ځانګړتیاوې چې پکې زموږ په اکاډمۍ کې د هغه به لومړی درته بیان کړو چې بیا خبرې پرې وکړو. ښه، بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی زموږ سره راځي زموږ د کورس ځانګړتیاوې چې دي څو ډوله دي. اول زموږ سره راځي 2 میاشتنی منظم کورس دی، په 2 میاشتې به دا جریان لري. د هغه څخه وروسته زموږ سره راځي په دویم کې هفته کې به 2 ورځې لایف کلاسونه وي، یعنې هره ورځ به نه وي، په هفته کې به 2 ورځې. هغه چې کومې ورځې به وي هغه بیا به شاګردانو پسې اړه لري. هغه بیا د دوی ټولو نظرونه چې راجمع شول بیا به په هغه ورځ باندې موږ اکاډمۍ هغه د کورس سیسټم به مخ ته وړو. په هفته کې 2 ورځې لایف درسونه. زموږ سره دریم راځي د ټریډینګ سایکالوژي، فقط د ټریډینګ سایکالوژي باندې تمرکز. ډېر کار به زموږ پر سایکالوژي باندې پر ټکنیکل برخه شو، فنډامنټل برخې باندې به ډېر کم لومړی به فوکس بیخي نه وي، که وي هم داسې لږ کار به وي. ډېر کار به زموږ پر سایکالوژي باندې چې هغه به تا ته ټریډینګ پلانونه درکول کېږي چې ته باید هغه اوس راځو مخکې درته وایم. دویم زموږ سره راځي دریم نه توبه څلورم اسیګنمنټس، یعنې عملي تمرینونه او کورنۍ دندې. په عملي ډول سره به تا ته تمرینونه درکول کېږي چې ته باید څه ډول د عملي کې په کومه طریقه سره، او کورنۍ دندې درکول کېږي چې دغه به ته اصلاح کوې. وروسته زموږ سره راځي رښتیني مثالونه د ټریډرانو له ژوند څخه، چې د ټریډرانو په ژوند کې کوم ډول مشکلات وي، څه ډول هغوی کامیابه سوي دي پروفیټیبل ټریډران. د هغوی د ژوند رښتیني مثالونه به تاسو ته درکول کېږي. او بل سوال او جواب په هر کلاس کې که چېرې څه پوښتنې درلودلې پوښتنو ته به جوابونه درکول کېږي. ایموشن کنټرول او ډسپلین جوړول، څنګه ته باید په خپلو احساساتو باندې کنټرول ولرې، ډسپلین باید څنګه جوړ کړې. فیر ګریډ اور ټریډینګ، د غلطیو مخنیوی، چې ته دا باید څنګه کنټرول کړې، څنګه باید د دې څخه ځان وساتې. د ذهن قوي کول کنسسټنسي پروفیټ لپاره، چې ته څنګه یو کنسسټنس ټریډر جوړ شې، څنګه دې خپل ذهن قوي کړې. دا ټول موږ په نظر کې ورته نیولي دي. 2 میاشتنی کلاس دی چې په منظم ډول سره به مخې ته ځو. تا ته به پلانونه درکول کېږي، قوانین به درکول کېږي چې دغه قوانین به ته په دغه هفته کې عملي کوې. که عملي نه کړې بیا به ته زموږ سره شتون نه لرې، یعنې په تا باندې به په تدریجي ډول سره دغه عملي کوې. نو زموږ اکاډمي چې ده $30 فیس موږ په نظر کې ورته نیولی، ځکه فیس په دې خاطر سره اخلم. اوس موږ په یوټیوب کې پري کورس راپیل کړی دی، د آی سی ټي دی، صحیح ده، د آی سی ټي پري کورس موږ راپیل کړی دی. په اوایلو کې د هغه شاګردان ډېر وه، هغه لیدونکي کسان ډېر وه، اوس ډېر کم دي. حالانکې زه په هغه کې ډېر تغییر هم راولم، ورځ تر بلې تفصیلي هم ډېرې پرې کوم. صحیح موضوعات، هغه موضوعات زه درته راوړم چې هغه په مارکېټ کې ښه کار کوي. ما پر دغو باندې پیسې ورکړې دي، پر زده کړه کولو باندې تاسې مفت درښیم. بیا هم کتونکي ډېر کم دي، که ګورې هم صرف ګورې، نور عملي کوي نه. هغوی ته دغسې معلومېږي چې دغسې چې پاتې شی دی، بس فقط زده کوې، دا نوی شی مې ځکه نور عملي کوم یې نه، چې دا بلکل ستا په درد باندې هېڅ نه خوري. نو په دې خاطر باندې موږ فیس هم ورته ټاکلی دی چې هم به ستاسو لپاره ګټور تمام شي، هم به زموږ لپاره.
ستاسو لپاره په دې خاطر ګټور تمام شي چې تاسو به یو څه ځینې زده کړئ، ځکه تا وز انټري د داخلېدلو ناحیه زده کړې ده چې زه باید په دغو اصولو سره په مارکېټ کې انټري وکړم، خو د هغه خپل انټري هولډ کولی نه شې، پر خپل انټري باندې باور ته پیدا کولی نه شې. دغه تر ټولو مهمه ده، دې ته به وایي سایکالوژي، چې دا باید ته زده کړې، چې هغه انشاءالله موږ درته زده کوو. نو دا زموږ سره د ټرینینګ سایکالوژي اړوند کورس راپیل کېږي د خیره د مې میاشتې پر اوله نیټه باندې، فیس مو دی $10. که چېرې کومو کسانو ثبت نام کوي یا که چېرې تاسو ثبت نام کوئ، کولی شئ زموږ په ټلیګرام چینل او یا واټساپ چینل کې زموږ نمبر شته، زموږ سره رابطه وکړئ او داخله وکړئ. موږ فقط 10 نفره په نظر کې نیولي، تر 10 نفرو اضافه موږ نور نفران موږ نه نیسو. ګډ شو. نو تر بیا ښه وخت ښې چارې، امید لرم چې تر ډېره حده پر دې څه زده کړي. ګډ شو لاګین ګډ ټریډینګ.